مسلمان چې د خپل سستۍ د وجې نه د خپل کاهلۍ د وجې نه د جمعې 3 لمونځونه پرېږدي بغیر د عذر شرعي نه، آیا په دغه مسلمان باندې ښځه طلاق کیږي او که نه طلاق کیږي؟ ګران کتونکو، دا یو پوښتنه ملګري کړې وه. د جمعې لمونځ دا فرض دی، په هر مسلمان باندې فرض دی او بغیر د عذر شرعي نه د جمعې لمونځ پرېښودل دا سخته ګناه لري. لکه څرنګه نبي علیه صلات وسلام مبارک دا هغه انسان مبارک چې کوم یو انسان د جمعې لمونځ بغیر د عذر شرعي نه نه کوي، د هغې باره کې سخت وعیدات فرمایلی دي. لکه څرنګه نبی علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی، راوي د دې حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک دی. دا مبارک فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایل چې کوم یو انسان بغیر د عذر شرعي نه یو یا درې د جمعې لمونځونه پرېږدي، نو دغه انسان په باره کې په عملنامه کې منافق ولیکل شي، او دا منافق نه بیا څوک ورانولی شي او دغه منافق نه بیا څوک بدلولی شي، یعنې تر اخره پورې د دغه انسان دپاره وي. شارحین د دې حدیث تشریح کوي، یعنې چې کوم یو مسلمان بغیر د عذر شرعي نه، یعنې هغه وخت کې سخت باران نه وي، په هغه وخت کې د دا او د جماعت په منځ کې سمندر نه وي، داسې نور چې کوم د دشمن خوف نه وي، د درنده خوف نه وي، د یره نه وي، نو بغیر د عذر شرعي نه دغه مسلمان، یعنې د خپل سستۍ د وجې نه د خپل کاهلۍ د وجې نه دغه مسلمان دغه لمونځ قضا کړو، نو دغه مسلمان په دغه وعید کې راغی چې کوم وعید نبی علیه صلات وسلام مبارک په حدیث مبارک کې ذکر کړی دی. که چېرته یو مسلمان نه بغیر د عذر شرعي نه د خپل سستۍ د وجې نه د جمعې یو لمونځ یا 3 لمونځونه یا 4 یا د دې نه سوا قضا شل، نو په دغه مسلمان باندې ښځه نه طلاقیږي، دغه مسلمان چې کومه نکاح د هغه برقرار پاتې کیږي، په نکاح باندې څه اثر نه غورځېږي، لیکن دغه مسلمان ګناهګاریږي ورسره. او بیا شارحین لیکي چې دا د الله جل شانه خوښه ده چې په ورځ د محشر باندې الله جل شانه دته د دغه لفظ منافقت نه چې د په عملنامه کې لیکل شوی دی، د دې د وجې نه دغه مسلمان ته عذاب ورکوي او که دغه مسلمان ته بخښنه کوي او جنت ته داخلوي. موږ او تاسو له پکار دی چې بغیر د عذر شرعي نه موږ او تاسو دغه جمعې لمونځ نه قضا کوو، ځکه چې الله جل شانه او د هغه رسول په دې باندې سخت وعیدات موږ تاسو ته رالیږلي دي، فرمایلي دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.